دا درې کاکې دي، درې واړه خویندې دي، خو چې چېرته هم لاړ شي یو ملک هم ته میډل نشي ګټلی. یا مونږ لاړو نارډیک جونیئر ته، کم کې چې مونږ ګولډ واغستو، زما سسټرز هم ګولډ واغستو خپل خپل کیټګریز کې. ډینش جونیئر کې ما سلور واغستو او بیا نارډیک جونیئر کې ما ګولډ واغستو، بیا هنګریین جونیئر کې ما سلور واغستو. لوښي د لوینځي وکنه نه بس یو ځکه به خپل ټیلنټ شو کوي، کور کې خو بالکل زیرو دی. تاسو پورې 17 میډلز ګټلي؟ جی گولڈ میڈلس. یعنی 19. جی. او تا؟ ما 11. یعنی 11. او تا؟ 24. خورای څه چې چېرته ځای واسې نامونه تاسو وړئ دا څنګه چلې په دې خو مې پوهېږم. دا اصل کې محنت دی، دعاګانې دي اور زما پیرنټس سټرګل دی. زه خوشحاله یم، بلکې په هغه شپه خو ما له ډېر ښکلی خوب راځي چې دیو کله میډلې وګټي، ټورنمنټ ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا درې کاکې دي، درې واړه خویندې دي، خو چې چېرته هم لاړ شي یو ملک هم ته میډل نشي ګټلی. اوس یې یو دوه درې ایونټس وکړل، درې واړه خویندې دي او خلک اریان دریانو او په سکواش کې دوی نوم پیدا کورل. پښتاني دي، د دې خاورې دي، دوی سره کوم یو څو خبرې. زویا اول خو تاسو درې واړو ته زه مبارکي وایم، ډېر ډېر مبارک شي. دا راته ووایه چې سکواش کې څومره موده شو زویا؟ زما 15 کالو شو. جی. دا اوس چې کوم دا تاسو دا دومره میډلز وګټل په دې لږه رڼا واچو زویا؟ دا یوروپین جونیئر سرکټ و، کم کې چې راتلل ډنمارک، سویډن اور هنګري درې واړه ټورنمنټس وو. فرست زمونږ تللو ډینش جونیئر ته، ډنمارک ته، هغې کې ما برونز واغستو اور بیا مونږ لاړو نارډیک جونیئر ته، کم کې چې مونږ ګولډ واغستو، زما سسټرز هم ګولډ واغستو خپل خپل کیټګریز کې. بیا مونږ هنګري ته لاړو، هنګریین جونیئر ته، هغې کې ما فرست پوزیشن واغستو. اور دا ایونټ دی کې 32 نه ابو کنټریز راغلي وو، فل یورپ نه، قطر نه پلیئرز راغلي وو، 32 نه بالکل ایجپټ نه پلیئرز راغلي وو. نو ځکه مقابلې ډېر ټف وو، خو مونږ هم خپل کوشش وکړو، مونږ هم پرایز واخیستو انشاءالله. دا تاسو خورئ څه چې چېرته ځای واسې نامونه تاسو وړئ دا څنګه چلې په دې خو مې پوهېږم. دا اصل کې محنت دی، دعاګانې دي اور زما پیرنټس سټرګل دی. بالکل. او دا دې خور ده؟ جی بالکل، مونږ ترې واړه خویندې. زویا ستا هم مبارک شه. تھینک یو سو مچ. دا راته ووایه چې همدې مقابلو کې تا هم حصه واخیسته، څه کم کم میډلز دې وګټل؟ زما نوم سایرش علی دی او ما 2 سلور واغستل او یو مې ګولډ واغستو. ډینش جونیئر کې ما سلور واغستو او بیا نارډیک جونیئر کې ما ګولډ واغستو، بیا هنګریین جونیئر کې ما سلور واغستو. دا اوس تاسو دا ټول مقابلې وګټلې هم ګټلې؟ جی بالکل. دا دې خور ده؟ او جی. دې ته باجي وي که دا تا ته باجي وي؟ ما ته باجي. زویا ستا دې مبارک شي بچي. تھینک یو سو مچ. وایه کنه بچې دا تا میډل چې وګټل؟ زما نوم مهنور علی دی اور اوسه پورې 17 ټایټلز ما اخیستي دي اور اوس دا ریسنټلی ما چې دی ډینش جونیئر کې ونر راغم انډر 13 کیټګري کې وداؤٹ ډراپینګ ا سنگل گیم. اور هغې نه پس سلور زما چې دی سویډن کې راغو نارډیک جونیئر کې، هغې کې لږ کرایمس نو ما فائنل دومره نه ښه شو کولی. بیا هغې نه پس هنګریین جونیئر کې ما وداؤٹ ډراپینګ ا سنگل گیم اگین ما چې دی وګټله ټول نه. تاسو پورې 17 میډلز ګټلي؟ جی ګولډ میډلس. یعنی 19. جی. او تا؟ ما 11. یعنی 11. او تا؟ 24. قدرمنو دنیا موږ ته ګوري او بیا سپورټس چې دی نو د دنیا رینکینګ کوي چې هغه څومره مخکې دی په سپورټس کې. زه وایم دا کریډټ ازادي استاد له هم ورکوم، ریاض صاحب دلته کې موجود دی، د دې دا مشري کوي د ریکورډ عرفان صاحب دغه له او بیا په تیره جي د دې هغه بیبي دلته کې ولاړه پښتانه زه به هغې ته هم نشم تشریف وروړه دی. خو راشه خور بیبي دلته ودرېږه، تا سره به زه یو څو خبرې کوم. خلک په لوڼو باندې بلا لوښي وینځي، لوښي د وینځي وکنه؟ نه بس یو ځکه به خپل ټیلنټ شو کوي، کور کې خو بالکل زیرو دی.
مطلب کته دی ته چې جوار روټه په کنو لګولی شي نه 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 مشکله ده مشکله میکرونی ټایپ خپل د مرزه شي نه پخې او باقي لوخي لرګي کوي څه نشي کولی بل څه دي نه نه بالکل نه دا خو ډېره ګرانه ده مطلب دا چې دا ماشومان راځي دا گیم کوي دا د کلونو محنت دی نو دې ته ستا دا مایند څنګه تیار چې را ماشومان خو موږ اکثر ګورو بس مینده خو په صرف سبقونه وي ستا سکواش ته بچیان رالو ډېر مخکې لاړې ګولډ میډل ګټي زه به دا ویم چې د دې شاته د دې د پلار ډېر غټ سپورټ دی یو ښځه سم نشي کولی که د هسبینډ سپورټ نه یا د فیملی نه نو اسٹارٹ کے بعد انٹرویوز کے وی آپ کے کوئی پٹھان فیملی سے تو تاسو سو خلاف دی وای چې ہماری ماما ہماری خلاف دی نو ما درې کاله ښه کوشش کړو چې یاره دی لکه څنګه ټیپیکل مونږ پښتانه وایو چې بس خبره چې لوښي وینځو بس تعلیم وکړو خو زما د لوخي ماتول کو نو وینځل نو بس ډېر به ماتو لګ به وینځل بس ته بیا پیښ وکړه نو زه پوه شم زما هسبینډ وایي چې نه دی کې ټیلنټ شته نو دی نه ضایع کوو دی بس کوي الحمدلله ستاسو په مخامخ دی هر څه دا راته ووایه چې تاسو لاړ شئ او دا اوس کوم د ایونټ نه تاسو راغلی که نه نو هغه ځای کې بس تاسو دا قومي ترانه به زموږ دا تلا زموږ قومي بیرغ یعنې جنډا څنګه به محسوسېده دا اصل کې داسې ایموشنز دي داسې او هغه دی چې دا زه بیانولی به نشم خو چې کله تاسو کله کوډ کې دننه ستاسو نوم والي او بیا تاسو سره پاکستان نوم والي او بیا چې تاسو ته میډل اچوي نو تاسو اجنډه چې نیسلي دا یو ډېر ښه ایموشن دی چې ته به دونه فخر محسوسوي چې ما پاکستان دپاره دا گیم وکړلو ما وګټله بیا او بیا ما ته میډل میلو شو زما نوم ټول کسان ووایي خاص کر پاکستان نو ډېر یو ښه محسوس کوو ډېر زیات تاسو درې واړه خویندې چېرته لاړ شئ هلته کې خو بیا یو ملک هم نه ګټي نو دا راته چې مور ته نظر ماتې و که نه نظر ضرور زما ماما مونږ ته دلته مونږ سره خو نه کم از کم خو دلته مونږ له دعاګانې کوي نفلونه راله کوي جب آپ جیتتی ہو نا تینوں بہنیں جا کے جب آپ جیتتی ہو میڈل آپ کو لگتے ہیں تو کوئی پوچھنے آتا کہ یہ ہر جگہ پہ یہ پاکستانی بچیاں جا کے بس جیت کی جاتی تو ملتے ہیں لوگ پھر جی بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں میرے سارے فرینڈز آتے ہیں میری کیا ہے اسکواش کے سارے لوگ آتے ہیں بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے دا زموږ فخر دی زموږ ویاړ دی ریاض صاحب له شان تشریف راوړی جي ډېره مننه ستاسو هم ریاض صاحب مبارکي در کومه دا ستاسو محنت دی په دې محنت کې څه داسې شامل دي چې بچیان کوټ ته ځي او په ګټه رابار کېږي یوسف جان بھائی اول خو ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغلي موږ له هم ټایم راکړو که تاسو وګورئ نو پخواني څومره پلیئرز وو هغې ډېر محنت کولو او بیا دې کې محنت کم شوی ماشاءالله اوس زه ګرل سیټ ته چې کوم کوچ یم نو ما ورته ویل چې انشاءالله تاسو نه ښه پلیئر جوړېدی شي نو د هغې مطابق دې ته ډیلي چې دی 5 نه 4 نه 5 غنټې چې دی ټریننګ ملاویږي 5 غنټې ټریننګ بالکل جی دې سحر لاړ شي هلته فزیکل ټریننګ وکړي ایکسرسایز وکړي هغې نه پس راشي ریسټ وکړي بیا سحر سیشن والی 1.5 2 غنټې سیشن وکړي جی هغې نه پس بیا دی 2 پورې ریسټ یې که تاسو وګورئ حمزه نیاز یو ورلډ جونیئر چیمپئن هغې نه پس هغه ایشین جونیئر وګټلو داسې دا میوش چې دی دی مې ایشین ګټلی دی جي دې دواړو خویندو خپلو کې فاینل کړی وی صاحب د دین اوس پاتې سري دا راته وایه دوی خو هر څو ګټل اوس پاتې نور پسې انشاءالله دې نه پس چې دی د یو ایس جونیئر له روان دي برټش جونیئر له روان دي او انشاءالله لږ وخت کې چې دی که نه ورلډ دپاره دی انشاءالله تیاری کې لګیا دي جي صحیح مهرباني ډېره ډېره شکریا یو وړه غونډه کې دماغلو د ډاکټر مشتاق رضی صاحب موږ سره یو اشتهار دی ډېر ښه قابل ډاکټر دی په ډېر کمو پیسو د موټاپې علاج کوي او زه هم چې دا لږ دا دمه کې ډاکټر مشتاق صاحب وګورئ نمبر اور ایډرسز پکې شته د هغې نه پس زه کوم خبرې موږ سره اوسئ ہم کریں گے آپ کا علاج موٹاپا شوگر شوگر ہمیشہ دا پارا ختم شو الحمدللہ اور بے اولادی کا علاج اب ممکن نہ ترکی نہ بیرون ملک جانے کی ضرورت مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 400 مریضانو اپریشنونه وشول کامیاب دلته الحمدللہ لاړل بیریاٹرک سرجن ڈاکٹر مشتاق اورکزئی اب کریں گے آپ کا علاج آج ہی تشریف لائیں کلینک نمبر 14 3rd فلور آفریدی میڈیکل کمپلیکس اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل دا بچیانې چې اوس پځي امریکې ته سکواش ته پاره دا گیم به کوي بیا به انګلینډ ته ځي ټولو ملکونو کې به دې چې کله ګټه کوي نو پاکستاني بیرغ به اوچتېږي قدرمنو زه اول پاکستانی یم او بیا پښتون یم
زمونږ شناخت زمونږ پیژنګلو دا خوږ وطن دی موږ سره تړلی زموږ یو شین پاسپورټ دی دا زما یو ارمان دی چې چېرته هم دا پاسپورټ راښکاره شي چې د قدر او د په عزت کې اضافه وشي سپورټ داسې یو لاره ده چې په دې باندې ته په انټرنیشنل چوکاټ کې راشي او خلکو ته راښکاره شي بیا تپوس کېږي چې دا ماشومه څوک ته یا دا لږ څوک دی چې دی په سکواش کې دا دی مسلسل میډل بیا وایي دا پاکستان دی کم پاکستان هغه پاکستان چې ایم ایف ولې پیسې ورسي هغه پاکستان چې په کرپشن کې ککړ دی هغه پاکستان چې بدامني ورسره تړلې ده هغه پاکستان چې یو ورځ پکې سمني دا د هغه پاکستان بچیانې دي نو قدرمنو په دې خپرونه په دې پروګرام کې دا بچیانې زموږ یو ډېر ښه تصویر جوړي سپورټس او دا لوبغاړي زموږ دپاره ډېر څه دي خوراکۍ تا نه یو دا تپوس کوم دا ډېره ګرانه وي د کورس ته چې کوم بچیان دي او وړ کاکې هم ناست را ما ته پته سکواش ته راځي د دې نه ټول مشرۍ ورور دی هم چیمپئن دی او جی هغه ماشاءالله ښه پرفارمنس ورکړی انډر 19 اوس لوبۍ 13 کې 15 کې او اوس هغه څه ټورنمنټ سلسله کې کراچۍ ته تللی و که نه هغه ستاسو سره ملاوېدو ډېر خواهش و زما سلام ورته وایه او بل لا تپوس کوم چې هغه له چې بیا رشته کې نو هغه له چې ته چیمپینه ګورې که نه ساده باده بوله ګورې ځکه چې دوی خو لوښي موښي نه وي نو ته به کیسه نو بس زه خو به کوشش کوم خو نن سبا ماشومان ټولې چیمپیون ټولې چیمپیانې دي ماشاءالله ټولې ډېره مهرباني دا وخت د دې والد صاحب ولاړ دی هغې ته هم نشان تشریف دپاره دغه کوم تشریف لږ روړی جي د دې والد صاحب ډېر تکړه سړی دی دلته تشریف روړی جي او د خپلو ګلاړو شهزادګو کې ودرېږي څومره به در باندې ښه لګي چې خبر شي او ټلیفون درته راشي چې بچی د ګولډ میډل وګټو سلور او دوی چې راځي ځان سره بس تش ته میډلز روړي ړخي زړه مې ډېر ښه زه خوشحاله یم بلکې په هغه شپه خو ما له ډېر ښکلی خوب راځي چې دیو کله میډل وګټي ټورنمنټ ختم شي ولې چې ټورنمنټ ډېر سټرسي ماشومان له دعاګانې کوو سهار وختي مونځ کې هر مونځ کې زه او زما کور والا دواړه او ولې چې د دیو دې نه وروستو ډېر د دیو محنت دی ستاسو درې واړه کاکیان یې درې واړه په سپورټس کې دي په سکواش کې دي یو نوم یې وګټو پاکستان لپاره معاشره زموږ د پښتو معاشره ده نیوکې پیغور شته شروع کې مسلې ډېرې وو راته که نه خپل خپلوانو کې راسره یو دغه شان دی چې کوم علاقې کې او پرورو خلک پوه شو چې نه دا کسان چې کوم دي دا خو سیریس گیم کوي پرورو او اوس بیا نیشنل بیا انټرنیشنل نو اوس ډېر اوس داسې نوم جوړ شو چې ټوله دنیا کې د دې ایشیا کې نوم په یورپین کې نوم نو خلک اوس دا پیژني نو اوس پرورو خبره دی نه اوس یو سائڈ ته شو جی جہان مانا ابھی تھوڑا سا میں اردو کی طرف جاؤں گا یہاں پہ ڈائریکٹر اکیڈمی عرفان صاحب یہ روح رواں ہے یہ جتنی کامیابی کے ہم تذکرے کر رہے ہیں جتنے میڈلز آئے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک بندہ ہے ایک سوچ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں عرفان صاحب تھوڑا سا تشریف لے کے آئے بہت بہت شکریہ آپ کو میں نے تھوڑا آخر میں رکھنا تھا میں نے سب کو تھوڑا تنگ کیا ہے عرفان صاحب ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک آپ تو خود بھی چیمپئن رہے ہیں اور چیمپئن آپ بنا بھی رہے ہیں میری طرف سے سارے پاکستان کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کچھ کہیں گے اس کی کامیابی کی تھینک یو ویری مچ سر سب سے پہلے تو ان بچوں کی اپنی محنت ہے لگن ہے ڈیفینیٹلی ان کی سنسیئرٹی ہے فار دی کاز اینڈ دی کاز از دیٹ دے وانٹ ٹو بیکم چیمپئنس جب تک یہ آپ کے مائنڈ میں آپ گول سیٹ نہیں کرتے آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے یہ جو بچے تینوں اسپیشلی جو کھڑی ہوئی ہیں بیٹیاں ہماری یہ ان میں ہر وہ کوالٹی ہے ٹو رائز ایٹ دی ہائیسٹ لیول آئی ہیو نو ڈاؤٹ بیکاز میں خود ابھی ریسنٹلی 15 دن پہلے الحمدللہ پاکستان کے لیے ایشین گولڈ میڈل جیت کے آیا ہوں ان دی ایشین ماسٹرز کیٹیگری سو آئی ایم این ایشین چیمپئن 50 سے 54 کا 12-13 نیشنز تھیں جن کو آئی ہیو کمپیٹیڈ اینڈ دے ور آلسو دی بیسٹ آف دی بیسٹ ان دی ایشیا سو ڈیفینیٹلی دے کمپیٹیڈ ایٹ دی ایشین لیول 2010 پہ بھی میں اس ٹائٹل جیتا تو مجھے ماشاءاللہ ان بچوں کی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے ایز ریگارڈ دس اسکواش از کنسرن عرفان صاحب پی ایف وسائل تو دے رہے ہیں لیکن ٹیلنٹ بھی ہونی چاہیے الحمدللہ سر کیونکہ اسکواش پلیئر ایسا ہے کہ آپ اس کو اوور رائٹ تیار نہیں کر سکتے اٹ ٹیکس ٹائم ایک اسکواش پلیئر کو بننے کے لیے 5 سے 6 سال لگتے ہیں اب یہ بچیاں مجھے پتہ ہے کب سے محنت کر رہی ہیں کب سے یہاں پہ ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے اسی طرح یہ جو بچے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ناؤ دے آر میچورڈ اب ان کو ہم نے لانچ کرنا ہے نیکسٹ فیز میں ابھی بیٹی ہماری انشاءاللہ یو ایس جونیئر کے لیے جا رہی ہے مہوش جو ہے اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ شی ول پرفارم جیت کے ہی آنا ہے اچھا انشاءاللہ میڈل کے میڈل جیت کے آ رہے اسکواش میں یہ ترتیلی مچائے نا سب کو پہنچا دے خبر ہر جگہ پہ خبر چلے اخباروں میں چلے ٹی وی پہ چلے بچیاں ہماری جیت کے آ رہی ہیں اور اسکواش میں اور گولڈ میڈل تک چلے گی میں تو اب ان کو کہہ رہا تھا پشتوں میں کہ جہاں پہ آپ جاتی ہے بس جیت کے آپ آ جاتے ہیں وہ لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا پھیلائیں اس خبر انشاءاللہ سر دیکھیں یہ آپ کی
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया डेफिनेटली कवरेज है. सो आपके तवसुत से मैं सब मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चों की आवाज़ बने. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब. रियाज साहब ستاسو هم ډیره مننه. د یو داجیم شکریا ادا کوم چې دغه ستړی او دغه مهنت ځای راوړو او د یو خورکې هم شکریا ادا کوم چې تاسو سره تړلې ستا د کور کاکې او شهزادګۍ په سکواش په یو لوبه کې ډېر مخکې لاړې. زه به صرف دا وایم چې دا زمونږ دا کاکې زمونږ دا بچیانې چې په دې ګیم کې مخکې لاړې شي او کله دا پاکستاني ترانه غږیږي که نه صاحبه دا ګوره ډېر د فخر خبرې وي. د دې دعا سره چې الله دې وکړي چې یو اس او برټش او ورپسې ځه چې چېرته ځای ورلډ جونیور چې ټول وګټې ان شاء الله ټول به ګټې ګورې ګنې بیا باندې ټیک وګوره نیسم. دا خپرونه د دې دعا سره رسي چې دا د چمکا کې دي په دې سکواش کې ډېر مخکې لاړ شي چې د پاکستان نوم روښانه شي. پاکستان زنده باد.